علاقه کې چې کوم د خلکو د علماو سره کومه رویه ده، کوم مینه محبت دی، هغه زموږ د خلکو ته زموږ معلوم دی. په قبر باندې نظر دی، په حشر نظر دی، الله په ملاقات باندې نظر دی. خو دغه پوره شي، ارمان پوره شي. د یو ارمان دی چې یو مدرسه یو هغه تیار شي او په دې کې ماشومان راځي. خبر دی کی اجازت راکړه مدرسې ته ځو مورې په پردي کې، ځو مورې په پردي کې، مورې په پردي کې، ځو مورې په پردي کې. د لرې لرې جنا ورته راځي مور جانې، د لرې لرې جنا ورته راځي مور جانې. قرآن حدیث پکې ورته ښایي مور جانې، ځو مورې په پردي کې. زموږ محبت د دین اسلام سره دی، زموږ محبت د دین اسلام سره. بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع په نامه در جلال چې خاص او ډېر بخښونکی مهربانه دی. د پروګرام پښتو فانډ سره ستاسو د خوږ در ملګری عطاالرحمان تاسو ته هرکلی وایي. لور دیر خزانه ولې ورته وایي چې هلته د ماشومانو د جینکو مدرسه جوړېږي. دلته یو کاکاجي دی، په مونږ یې غږ وکړو، مو رالو او ماشاءالله هغې وله یو نیم کنال ځمکه وقف کړه او په مونږ یې هم غږ وکړو، اوس یې جوړېده دي او مونږ باندې غږ وکړو رالو جي دا تاسو ته ږدو او راځئ مونږ سره. دا وخت چې ما سره کاکاجي ولاړ دی، دا هم د دې سیمې اوسېدونکی د غټ جهاد یې وکړو ماشاءالله. دلته یې وله ځمکه ورکړه یو نیم کنال. کاکاجي دا څنګه ولاړ؟ السلام علیکم کاکا. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو ډېر مشکور یم چې موږ هم دعوت راکړو او په ثواب کې تاسو موږ هم حقدار وګڼلو رالو. دا ته وایي مدرسه نه څو مودونه را شروع کړله، څو مودونه پرې راسې کار روان دی؟ دا خو چې اوس دا درېیمه هفته ده جي، او درېیمه هفته ده. څونه پرې ولګېدی؟ په دې باندې اوس د دې په دې لاندې د پیلرو او بیمانو باندې او دا ټوله خرچه بې دا 10 کمرې دي، 10 کمرې دي. دې باندې دغه 3 لک روپۍ خرچه راغله. کاکاجي راته ووایه ماشاءالله تا خو غټ جهاد وکړو، ځمکه م ورکړه، 3 لک روپۍ ستاسو سره وې که نه قرضدار؟ دا خو موږ ټولې قرض کړي دي دغه جمال سیمټو والا نه، او هغه له به یې ورکوو په ټیم باندې. او که دغه نه وه نو بیا به وله چې ته څه نور څه ګورو. او دغه باندې هم ډن دي لکه قرض دي روان؟ قرض دي، او دا قرض دي، د هغوی بیلونه را سره شته دی جي هغوی، او دا را باندې قرض دي. نو څوک د سعودرې د کلي چمګاونډ دیر خلک یا نور چا سره رابطه وکړه، چا سره پکې ملاتړ وکړو؟ چا د اوسه پورې هېڅ هم نه دي کړي، بس د کور نه وله روټۍ راوړو، بس مزدورانو له او بس جمع کېږي او پکې پاڼې لیکو او بیا به انشاءالله الله ته بس اوپر والا ته به لاس نیسو نو بس. ښکلی سوچ وکړو د جینکو دپاره بیا مدرسه بیا په داسې ځای کې قیمتي ځمکه تاسو ورکړه، شاباسي در کوم. دا موږ د الله د رضا دپاره، دا خو تبلیغ برکت دی، بچې په تبلیغ کې لاړو جو او نو بس د الله د رضا دپاره انشاءالله د خیر سلام ورکړي. الله دې قدم روریان در سره دي، بچنګي دي، دا هم پکې راسره کار کوي او دا هم پکې انشاءالله کار کوي او دا ورونه مې ټول دي انشاءالله دوی هم پکې راسره کار کوي. ډېر درانه او مخورس خلک مونږ ګوري دا مهال په شیشه په سترګه زمونږ کتونکي دا وخت مونږ ګوري، څه ورته ویل غواړي دا خو ګران کار دی، تاسو خو ځمکه ورکړه، د دې جوړه هم په کار دی که نه؟ نو هغه کتونکو ته څه ویل غواړي کاکاجي؟ بس هغوی ته زما دا عرض دی چې دا په دې مین روډ باندې ده او زمونږ وس نشته دی، موږ خو دغه ده چې بس خالي بنیاد هم کېښودو او نور چې باید د چا رشتګي وس کېږي، د چا کرېش وس کېږي، چا چې څه وس کېږي، بس د الله د رضا دپاره هغه دې پکې راوړي او کوي دې پکې. او زما ټول ته دا اپیل دی انشاءالله. صحیح شو، ډېره مننه، ډېره شکریه. عزتمندو کتونکو تاسو کاکاجي خبرې واورېدې، دا ځمکه تو وقف کړې ده او ماشاءالله په داسې کاکاجي باندې زه فخر کوم، ویاړ پې کوم چې په یو قیمتي ځای کې وله دو خپله ځمکه ورکړه. ډېره مننه، ډېر شکریه حاجي صاحب. او زما انشاءالله تمه د امید مې دی او ډېر درانه پښتانه مونږ ګوري، انشاءالله دا مدرسه به انشاءالله ډېر زر تر زره جوړېږي او ستاسو سره پکې انشاءالله رابطې هم کېږي. یو جهان مننه، ډېره شکریه. قرآن حدیث پکې ورته ښایي مور جانې، قرآن حدیث پکې ورته ښایي مور جانې. مونږ د سرو ګلو باغچې ته ځو مورې په پردي کې، ځو مورې په پردي کې، مورې په پردي کې، ځو مورې په پردي کې. عزتمندو کتونکي څنګه راته یو کاکاجي بل هم ولاړ دی، دا د دو روډ دی او ماشاءالله دو ما سره هلې ځلې کوي. جي تاسو پرې خبره زیاتول غواړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ دا ورور چې دی نو دا ډېر اخلاقمند سړی دی او دا کار یې شروع کړی دی او دی د وخت نه چې کوم دی نو اول د تبلیغ کار به یې کوه، بیا چې کوم دی نو د کمزورتیانو په وجه باندې چې دی زمونږ نه جدا شو نو بس بیا دغه د مدرسو چې کوم دی نو دا گاډی چلی او دا جنکۍ وړي او راوړي نو په دې وجه باندې دته دا چې کوم دی نو محسوس شو چې یاره دا مدرسه ډېره ضروري ده. نو دغه د پاره په دې د خپل ځمکه دلته ورکړل او د دې علاقې د خلکو ټولو ته دا اپیل دی چې دا به خپل جنکۍ دغه شانې داخله یو د هغې دپاره چې کوم دی نو اوس د ده چې کوم وس و هغه څه په یو څه په بل او څه په قرضو باندې دغه د وخته پورې دا کار راورسېده. نور چې کوم دی نو دغه امداد ضرورت دی، هر سړي ته دا موږ اپیل کوو چې یاره دی کې زموږ سره امداد او تعاون وکړي، که د هر چا په شکل کې په نغدو کې او که په سیمټو کې او که په دغه کې په شنګل او شګه کې نو د ټولو خلکو ته زما چې کوم دی نو دا عرض دی چې د سره زموږ سره دی په دې دا کې تعاون او امداد وکړي. د خیر سره کاکا جي خرچه به څونه راځي په دې مدرسه باندې څه اندازه شته؟ څه تقریبا دا په دې یو چت باندې زما په خیال باندې چې کوم دی نو 40-50 لاکھ په دې یو چت باندې راځي او دا شان بیا چې په دې باندې 2-3 چته جوړول غواړي نو په خرچه په دې باندې ډیر زیات راځي ان شاء الله. څوک د قرآن پکې حافظان شولي، څوک د قرآن پکې حافظان شولي، د اسلام کلی اداري څومره ډېره کافي خرچه پې راځي 65 لاک داسې لږ بګ به پې راځي. زما غړو خلکو ته گزارش دی کوم چې 8 او 8 او 10 چت جوړئ دا 12 چت پرېږدئ، دا 12 چت پرېږدئ دلته واچوئ. خدای راسي حد به هم ډېر کولاو شي. موږ په دې ودونو کې دونه ډزې کوو کلیوالو، دونه ډزې کوو که نه دونه آتشبازیانې به یې کوو اسمان باندې. خو دا سوچ موږ څرې هم نه دی کړی. په چم کې به یو کونډی، په چم کې به یو یتیمي، په چم کې به یو ښایسته مدرسه جوړېږي. دا سوچ موږ چرته هم نه دی کړی. راځئ چې نن د دوی سره موږ خپل ملاتړ وکړو، د خپل وس مطابق ورسره ودرېږو او چې دا مدرسه جوړه شي. زموږ د چم کاکیان به راځي دلته پکې سبق وایي، پوه شوې. او زما به ټول ته گزارش وي چې دوی سره تاسو ودرېږئ. کاکا جي راسه هم ولاړ دې سمې دوه خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تاسو هم د دې جي بالکل زموږ ورور دی او ستاسو ډېره مننه چې تاسو راغلئ دلته کې. او زمونږ د دې ورور هم بس ما خو مخکې دا خبره تاسو ته ظاهره کړله چې د دغه وست او دغه ځمکه ورکول د جوړولو وس یې نشته دی. لهذا زمونږ د ټولو ته دا اپیل دی چې بهي زمونږ سره په دې کې لاس وکړي او دا مدرسه تیاره شي، زمونږ په ژوند او زمونږ د ورور په ژوند تیاره شي، د خو دغه هم پوره شي، ارمان پوره شي. د یو ارمان دی چې یاره یو مدرسه یو هغه تیاره شي او په دې کې ماشومان یې راځي او هغه سبق وایي. نو موږ هم دا دعا کوو د خلکو ته مو وایي چې موږ دپاره دعاګانې وکړي او زموږ سره لاس هم وکړي او چې د ارمان د په ژوند کې پوره شي. ته وایې کاکا جي دلته وایم ایم پی ایم شته که نه، سکولونو نه زور ورکړی، پولونو نه زور ورکړی دی. نو دې وسه پاړکې دې مدرسې ته چېرته را چکر شوي نه دي. تاسو به ولم اوټ ورکړی په غټ تعداد سره؟ اوټ خو موږ واقعي چې ورکړي هم دي خو دا بالکل د روډ په د پاسه ده او موږ دا وایو چې یاره موږ لږ دا دیوالونه راچوت شي نو او موږ دې ته د بورډ ولګو نو بیا کېدای شي زموږ ممبران صاحبان دا وګوري او ویني. بشیر صاحب حلقه دا خو تکړه سړی په کاره چې راشي او بالکل بشیر صاحب ته خو زموږ مطلب دا دی چې امید هم دی موږ وایي چې یاره دی په دې لارې تېرېږي چې یو ځل لاستون شي. بالکل اسلامیه جمهوریه پاکستان خو دلته راشي را چکر شي. انصاف په نوم تاسو دا کوئ چې موږ مدني ریاست راولو که نه، راشئ دا هم په مدني ریاست کې راځي که نه. ولې نه داسې دا انشاءالله د چم کاکیان به راځي ماشومان یې دلته به سبق وایي. بالکل دغه شان زموږ ښه خبره ده. بالکل زموږ خو هم دقه دغه دی چې زموږ د دې پوره علاقې چې څومره د ماشومان دي حالانکه اوس هم دلته کې ځای په ځای باندې کې غریبانان ځي خو لکه مستقل ځای داسې نشته چې هغوی هلته کې هغه تعلیم حاصل کړي او علم حاصل کړي. نو دا یو داسې ځای دی او بل دا د کلي منځ دی. د هر ځکي نه چې کوم دی نو ماشومان یې ورته ښه په سیف طریقه باندې راتلی شي او بېرته تلی هم شي خپل کورونو ته. نو په دې وجه موږ دا ځای دغه کړی دی، موږ انتخاب کړی دی. انشاءالله پوره کوو انشاءالله جوړېږي به ښه انشاءالله الله عزیز ضرور به جوړېږي. اجازت راکړه مدرسې تاسو مورې په پردې کې زو مورې په پردې کې مورې. کوم یو دوه خبرې کوم کاکا جي دا راته ووایه دې چم کې نورې مدرسې شته لرې دي نږدې دي؟ محمد صلی الله رسوله الکریم. زه خو چونکې دې ځای کې نه هغه طرف ته خیمې کلي یم خو دې خواوشا علاقه کې به ما ته نه ښکاري چې کومې مدرسه به وي او دا خو الله جل جلاله دې سړي ته توفیق ورکړه تبلیغ برکت ماشاءالله. او د الله نبی فرمایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو کې بهترین هغه څوک دی چې قرآن زده کړي او بل ته وښيي.
د مولانا په عمر کې د الله برکت وکړي. نو دوی دا دغه باندې واچو څوک دا کمرشل ایریا ده او ډېره غټه قیمتي ځمکه ده. والله جل جلاله دله توفیق ورکو. خو کمال دا دی چې د په قبر باندې نظر دی او په حشر نظر دی، الله په ملاقات باندې نظر دی. نو په دغه لحاظ باندې د دنیا ته ونه کتل بلکې آخرت ته خپل وکتلو او دا قیمتي ځمکه ولا ورکړه. الله جل خیر ورکړي او الله دنیا او آخرت د ښایسته کړي. نو زمام د خپلو ورونو مسلمانانو ته دا خاص دی چې حد تر اوسه څومره وس درنه کېږي نو دوی سره دغه وکړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې خبره وکړه چې په اردن کې دا ډزې کېږي او څه کېږي او څه کېږي، فضولیات او لغویات. هغه مال چې کم د الله په دین باندې ولګي الله به موږ له حساب راکړي، او هغه مال چې کم په لغویات او فضولیات باندې ولګي الله جل جلاله به موږ حساب ورکو. نو ځان د الله د حساب نه وساتو او د الله نه خپل حساب واخلو. اجازت راکا مدرسې تازو مورې په پردې کې زو مورې په پردې کې مورې په پردې کې زو مورې په پردې کې اجازت راکړه مدرسې تازو مورې په پردې کې زو مورې په پردې کې. قاری صاحب راسه پسند کې ولاړ دی، بس د دې نه موبایل نمبر او 2 خبرې تاسو ته کوي او بیا به زما پروګرام سر ته رسیږي. جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. بس زما محترم مسلمانانو ورونو کتونکو اوریدونکو تاسو زموږ د مشرانو خبرې واورېدې، نورو خبرو کول ته ضرورت نشته، خو مقصود دا دی چې زموږ د دنیا نظر کټ کول پکار دی، په خپل آخرت باندې جوړېدل پکار دي. لکه څنګه چې انسان د خپلو بچو دپاره د فیوچر د هغه سوچ کوي چې زما د بچو مستقبل به څنګه جوړ شي. نو یو خو دنیاوي عرضي مستقبل دی، یو دایمي مستقبل دی. د عرضي مستقبل دپاره موږ سوچ کوو، خو د دایمي مستقبل دپاره موږ سوچ نه کوو. دا زموږ عرضي مستقبل هم دی او دایمي مستقبل هم دی. او زموږ په دې علاقه کې چې کوم د خلکو د علماو سره کومه رویه ده، کوم مینه محبت دی، هغه زموږ د دې خلکو ته زموږ معلوم دی. خو د دې سره چې کوم دی د دې سره چې کوم دی دیو زموږ سره ودرېږي، تعاون وکړي، نو په دې کې د دیو بچیو ته چې کوم دی واپس درس ورکړی کېږي، د دیو بچو مستقبل پکې ښه کولی کېږي، د دیو د بچو مستقبل هغه پکې چې کوم دی هغه منور کېږي. نو دغې په بنا باندې موږ د دې مدرسې انعقاد کړی دی، دا موږ شروع کړی دی او دا واحد د الله رب العزت د رضا دپاره موږ شروع کړی ده. اوس د خلکو نه زموږ ریکویسټ دا دی چې د دې بنیاد جوړېږي، بیا پته نه لګي موږ به مړه یو، زموږ به بچي به چې کوم دی هغه به را روان چې څومره نسل دی زموږ څومره ینګ جنریشن دی هغه به راځي، د دې نه به مستفید کېږي، د دې اوبو د دې چینې نه به چې کوم دی هغه اوبه څکي مستفید کېږي به. نو زموږ د دې نه خواست دی چې زموږ سره په دې کې ودرېږي، په دې کې زموږ سره منډه تړله ووایي. زموږ چې کوم دی د کانټیکټ نمبر دي، یو نمبر دی 0343 97 87 181 0343 97 87 181. دویم زموږ جیز نمبر دی، جیز کیش اکاؤنٹ ہے په هغې باندې 0303 83 89 149 0303 83 89 149. دریو زموږ چې کوم د الایډ بینک اکاؤنٹ هغه زما د ورور په نوم باندې دی، سهیل محمد سهیل بن خان مالک، د هغه په نوم باندې دی او د هغې نمبر دا دی 00 1 00 55 79 18 00 12. الایډ بینک اکاؤنٹ دی 00 1 00 55 79 18 00 12. نو بس زما د کتونکو اوریدونکو نه چې کوم نصیب دا یو ریکوست دی چې دیو د خپل مال په دې کې ولګي چې دا بهترین شي او د هغې چې کوم دی دیو ته بهترین سیله میلاو شي. وما علینا الا البلاغ. جزاک الله خیره. جزاک الله خیر. ډېره مننه، ډېره شکریه. عزتمندو کتونکو دا د نن ورځې خپرونه زما به ټول ته ګزارش وي، راځئ چې دا خپل لحد کلاو کړو، دو سره ودرېږو، راځئ چې دو سره ودرېږو، خپل قربات او رحمان له ورکړي اجازت په ډېر بخښونکي رب جلاله سپارم.